حضرت یو ښکاری دی یو اوسۍ نیولې ده او دا اوسۍ چې ده د ښکاری سره په جګړه ده ځان ته خلاصي ښکاری بیا راټینګي ځان ته خلاصي بیا راټینګي رسول الله صلی الله علیه وسلم فراغه ښکاری ته وی دا څه چل دی وی دا اوسۍ مې نیولې ده او بالکل ځان وجنی او ځان را نخلاصي اوسۍ نه تپوسو کو چې ولی دومره وکش بکش کې او اوسۍ ورته وی چې د دې غره شاته مې یو دوه بچی دي ځان ته دې له خلاصومه چې دومره مې پرېږده چې هغې له تی ورکم نو بیا راځم درته نو حضور علیہ السلام ورته وفرمایل ښکاري ته چې دا اوسۍ داسې وایي چې بچو له تی ورکومه نو بیا راځم ورته یا رسول الله دا به بیا څنګه راشي پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې زه ورته وی چې زه به په ضمانت کې کینم در سره که دا اوسۍ رانله نو تاوان به زه درکم خدا پرېږده اوسۍ چې پرېښوه حضور علیہ السلام د اوسۍ په ضمانت کې کېناست چې کېناست اوسۍ په منډه لاړه او بچو ته یې ووی چې زر ته یې وروئ د دواړو جانو سردار مې ستاسو په ضمانت کې کېنولی بچو ورته وی چې مونږ ستا ته په مونږ حرام دی چې څو پورې مغه د ضمانت نه نه اخلاص کړي مورې مخکې او بچی ورپسې مورې چې راله ښکاري ته حضور علیہ السلام ته وی چې یا رسول الله زه خو رالم چې ته د ضمانت نه وځې او دا بچی مې وی چې مونږ د ده په ناموس قربان یو مونږ هم د دې ښکاري شو